شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ راځو وایو به ورډ آرټ. صحیح ده، څه به وایو؟ ورډ آرټس. دلته رالم دا ورډ آرټس دي. صحیح ده، موږ سره نو موږ به راځو اوس به انسرټ ورډ آرټ کوو، راوړو به فور ایگزامپل زما دا ورډ آرټ خو دی نو په ده به چک کړم. صحیح ده، اوس زه لیکم فور ایگزامپل انګلینډ data information. صحیح ده، دا ما ولیکل. ګوره ما ته ویلي وو شیپ له موږ کوم ځای نه دغه ورکولی شو، فیل کلر او دغه موږ دې ځای نه ورکولی شو. بیا ټیکس موږ سره دی د دې ځای نه ورکوو. دا ټیکس افیکټس دي، فیل کلر یې د ټیکس دا دی، د ټیکس دننه چې کوم دی. صحیح ده، ګوره ما لایټ ګرین کو، آوټ لاین یې ریډ دی. ته مې آوټ لاین یې څنګه که ګورې آوټلاین یې که ریډ، خیال دی نه زه ته یم سی که بلیک. صحیح ده، نه زه ته یم سی که نو مطلب مې راوړه، مور مطلب مور چې لیکلي دي مطلب مور آوټ لاین کلر چې کوم دی، یو کسټم یو سټینډرډ مخامخ چې کوم خوښ شي هغه راوستی شي. کسټم مطلب خپل جوړول غواړي خپل هم جوړولی شي. صحیح ده، بل موږ سره دی فیل کې هم داسې خبرې دي. صحیح ده، مور هم دغه یو خبره ده، مور شو نو شو مطلب مه راوړه، فیل کلر ګریډینټ کې راوړه داسې کې. صحیح ده، نظو ته ماته څنګه راوړئ آوټ لاین کې، آوټ لاین له ویټ زیات کړئ. صحیح ده، ویټ مې ولې زیات کو، زه ته مو سې ماله په ډیشز کې راوړه. څه کې راوړه؟ ډیشز کې راوړه. لوک دا چې ډیشز کې راوړه. صحیح ده، پوهېږي که نه؟ نو داسې موږ څه کولی شو، دا راوړی شو یې ورډ آرټس مختلف فارمیټس کې. نه زه ته هم داسې کې راوړئ، شیډو شانتې پکې راوړه، ښکاري درته. صحیح ده، پرسپیکټیو یې راوړه، ریفلیکشن شانتې پکې راوړه. صحیح ده، ګلو راوړه وله. صحیح ده، نه زه ته هم څنګه یې راوړه، بلیف شانتې کې داسې کې داسې. صحیح ده، 3D کې راوړې، دې کې راوړې. صحیح ده، زیاتر ټرونس دې پسې ګرځي نو تاسو دې نه دا داسې کولی شئ. صحیح ده، روټیټ شانتې. نو دې نه تاسو کولی شئ روټیټ کولی شئ. صحیح ده، نو دا موږ سره ورډ آرټ. صحیح ده، آی هوپ تاسو به څه زده کړي وي. که دا هم نه خوښوئ نو دلته نه راشئ، ورډ آرټ دې ځای نه کویک سټایل چینج کولی شئ. صحیح ده، او که دا هم خوښ وي نو دا راغستی شئ، او که نه د دې کلر هم خوښ نه وي نو راشئ کلر هم وله چینج کولی شئ، آوټ لاین هم وله چینج کولی شئ، او بل موږ سره ټیکس افیکټس هم ورکولی شئ. صحیح ده، نو دا موږ سره نننی لیکچر ورډ آرټ سټایل. صحیح ده، I hope تاسو به څه ګیټ کړي وي. So see you in the next lecture. الله حافظ.